هغه ورځ د میران شاه نه ما ته یو ټلیفون وشو، ما ته وی چې یو خوب مې لیدلی دی، هغه درته وایم. او جړغونې غوندې و هغه سړی. ما وایه ویل یو لویه ډله ده د علماو د طالبانو، او ویل تم پکې، او زه تاله لاس در کوم، ته ما ته وی چې لار پرېږده، رسول الله صلی الله علیه وسلم کابل ته روان دی. او بس ټلیفون یې بند کړو. نو ما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم ملک ته رواني، په هغه ملک به خدای امریکا نه کامیابوي، خدای به نه کامیابوي. الله دې بلا ماته کی، الله دې تباہ و برباد کی، او خدای دې د اسلام بول بالا کی، د خپل حبیب په خاطر او د خپل لوی شان په خاطر. عزیزانو، د کافرو تعریف مکوئ، د کافرو انجام به دای چې کوم ما تاسو ته وویل. اوس به تاسو ته دا پته ولګي چې دا زمونږ خیال چې کوم دی دا په یو کنجکم دا غستو قابل نه دی. دا این خیال است و محال است و جنون، دا لیونتوب دی چې مونږ پکې مبتلا یو. عزیزانو، د هر شي اعتبار چې دی هغه خاتمه لري، انجام لري. دو قسمه انجام دي، یو انجام به د مسلمانی او یو انجام به د کافری. کم سړی چې په دنیا کې خپل ټوله زندگی د الله پاک رضا او مرضیات او تسپارلی وي، دا غي انجام به سي. او کوم خلقو چې ټوله زندگی دنیا ته او د شیطان ارادو تسپارلی وي، دا غي انجام به سي. وقتی طور لغوندې فائدہ باندې دومره جنون کې راتلل چې ځمکې او اسمانونه تهیر شي او خدای او رسول تهیر شي، دا غي انجام بچي. دلته یو د کار خبره واوري، الله فرمایلی دي چې دا جهنميان به خالدین فیها، ټول عمر په دې جهنم کې وي، ټول عمر. سوال پیدا کیږي چې سړی کفر یا 40 کاله کړي یا 80 کاله کړي یا 80 کاله کړي او سزا به ورته ټول عمر ملاويږي، نو دا زیاته نه ده. پکار دا ده چې 40 کاله قید شي یا 80 کاله قید شي او بیا وروځي. علما لیکي چې سزا او جزا دا په عمل نه ده، دا د زړه په اراده ده. خالدین فیها به دوی په جهنم کې زکوي، کله دوی عمر ابدالآباد د پاره ویم دوی به دا عمل کوي، که ابدالآباد د پاره د دوی ژوند وې نوم به ممدا کار کوي. نو سزا چې دا زړه د بدن بادشاہ دی، او د دې بادشاہ فیصله داوا چې کده ابدالآباد د پاره ژوند دیم د امدا عمل کوي، نو د دې وجنه به دوی ابدالآباد د پاره په جهنم کې. زما عزیزانو، دا به انجامي د کافرو. نن دنیا لګیا ده، امریکا سپر پاور دی او امریکا سپر پاور دی، او امریکا سپر پاور د امریکای خو سپر وشلې ده په کابل کې یو میاشت شو، سپر وشلې ده. او د کابل نه کا ټلیفون راشي او کا د کابل نه څوک راشي، څنګه حال دی؟ الحمدلله خیر خیریت. تاسو خیال را انجام بګورئ. تاسو دې دنیا د پاکستان شریف به دام ویلي چې روس سپر پاور. دا زمونږ لیډران او بادشاہان چې په پاکستان راشي دي چې
روس سوپر پاور دسو همدغه مولی دی په کونه ومنډم هغه سوپر پاور دی وکړه روس هم سوپر پاور 25 کاله ورسره د کابل طالبانو جنگ وکړو او د کابل عوامو ورسره جنگ نن دا سوپر پاور انجام دی وکړه خدای څنګه کړو سه ذلیل او رسوا کړو ټوکړي ټوکړي نن امریکا هم ته وایي چې دا سوپر پاور دی ته به د سوپر پاور انجام هم وګورې د دې سوپر پاور انجام دی په عراق هم کتلی 350 کاله د رحمان بابا وشو 350 کاله 350 کاله مخکې چا په عراق حمله کړې وه نو رحمان بابا یو شعر وویل چې په میدان د کاروزار کې به فنا شي په میدان د کاروزار کې به فنا شي نه جارباسي مخ اسونه د عراق 350 کاله مخ د شعر پوه شوي هسې سرونه لکه د توتیانو غوندې خوځوئ خدای خبر په خبره پوهېږئ که نه په میدان د کاروزار کې به فنا شي په میدان د کاروزار کې به فنا شي نه جارباسي مخ اسونه د عراق دا شعر یو په هغه ورځ ما ویلی و چې په عراق باندې امریکې حمله کړې وه ما وی چې په عراق کې خاندان رسول پروت دی امریکا به په خدای نه کامیابوي همغسې وشو مسلمان ملکونو وله ځای ورکړی و امریکې له او د هغې نه به راپاڅېده او په عراق به بمباري کوله نن مسلمانه دنیا ټوله د کابل په حق کې چپ ولی امریکا سوپر پاور دی امریکا سوپر پاور انشاءاللہ العزیز اللہ بد امریکې هر وسله مس کوي اور سب خدای مس کوي ته د خدای ارادو ته وګوره چې د خدای څه اراده ده یو د ځمکې تدبیر دی او یو د اسمان تقدیر دی په دې ځمکه حاوی کیږي هغه څه چې کوم په اسمانونو کې فیصله شوي انشاءالله د اسمانونو فیصله به د امریکې املا ماتوي الله دې امریکا سره د مرګرو تباہ او برباد کړي خدای دې د مرګرو مورمیګ د امریکې نه مخکې مات کړي او هغه عوام او هغه خلق چې کوم نن د کابل متعلق درد په زړه کې لري الله دې دا درد خپل دربار کې قبول او منظور کړي او پروردگار دې نه مسلمان آبرو سره خدایا که دغه ګیره او دغه سرونه که د پیغمبر غوندې سرونه پرېښي دي او د پیغمبر ګیره پرېښې ده یا الله دا مخ به امریکې ته کړی نه دا به مخ به امریکې ته پاتې نه ولي یا الله ستا په در کې د دې مبارکې ورځې په خاطر زموږ دا سوال د خپل حبیب په خاطر د خپل لوی شان په